ما فعلا 1 سال میشه میگه ما روان کردیم با بانک جهانی با تاییدش. 1 سال دیگه ما رئیس میگفت که شما بری خودتون شرکت پیدا کنید. شرکت ها حاضر نمیشد. شرکت هایی که ما افغانی بود در تماس میشدیم میگفتن ما پروژه را که حکومت بر ما بده بخصوص وزارت فواید ما او را نمیگیریم. میگفتیم چی دیگه نمیگیریم. میگفتیم ما اعتماد نداریم. شما چه رقم میتونید اعتماد از دزداده وزارت فواید ما را دوباره به دست بیارید تا که مردم اعتماد بکنه و پروژه و شرکت های داخلی از خود وزارت فواید ما بگیره. وای تو استدلال میکنن که ما مثلا یک پروژه کلانه میگیریم شرکت ها میگه روز حداقل $200,000 ما مصرف داریم. وقتی یک انجینیر سر کار میاد یک بانی ناقی میگیره کار توقف میده ما روز 200,000 مجبور هستیم کرایه وسایط بدیم. در حالی که اگه تو شیوه را یا دکار بندازن که کار توقف نتن کار که خراب است بگم همین سوال شما دوباره ترمیم بکنه کار برای که توقف میده 10 روز 15 روز نظر به فساد اداری و بیروکراسی که موجود است ما به او خاطر حاضر نیست شرکت های داخلی که بگیرن از پیشان کار. شما همین بر ما جواب بده که میتونید پس همین اعتماد از رفتار دوباره احیا بکنه. یک سوال ما این بود دیگه جناب سید شفیق آقا یک سوال کرده که شورای کابل هرات که از مناطق مرکزی هرات غور بامیان دایکندی میدان وردک و کابل وصل می شود در زمان مرحوم داود خان در سال 54 سروی شده بود و 4 سال قبل وکلای این ولایت برای ریاست جمهوری رفته و جناب رئیس جمهور برای ما قول داده است ولی متاسفانه هیچ توجه نشده است. امید جناب عالی شما را در این رابطه خواهان هستند و اینمی حرفای ما بود. تشکر صافی صاحب. بله از کمیسیون اقتصاد ملی خواهرمان تشریف نوردند. بله محترم آقای فرید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک تشکری میکنم از جناب وزیر کاندید وزیر صاحب نو یک چیزی را که شما با وکلای ملت افغانستان وعده دادین البته این وعده است که این نقل هر بار هر وزیر صاحب که نو به اینجا تشریف آورده در جیب ما انداخته و ما را پشت خودشی روان کرده. از وزیر صاحب که میگه که وقتی که ما این سمت به دست آوردم تماما کار خود به مشوره شما وکل صاحبا و نمیفهم برفت آمد شما و به همکاری شما به پیش میبرم. در حالی که وزیر صاحب که رای اعتماد گرفته مشوره را خوبان که ولا گبور در تلفن ما پیدا کرده تانسته باشی و تو هم همی سنت بجا کردی و ما مطمئن هستیم اگر رای اعتماد گرفتی مگر یا به استیزا استجوا بیا یک مجلس استماع شما را ایجاز دعوت بتیم و شما را دیده تانسته باشیم غیر از او خو ما فکر نمیکنم. مورد دومی که در مورد کار است دوستا برش اشاره کرد تا جایی که ما معلومات داریم وزارت فواید عامه مملو به فساد است. قرار مسموع یک معینه که بزن غالب فکر میکنه معین پالیسی است که از طرف لوی سارنوالی وظیفهش به تعلیق رفته و خودش باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیره ولی تا امروز او به اریکه قدرت به زور وزیر سابق شیشته. دوم مورد سرک هاست که دوستا برش اشاره کرد از مدت 4 نه بلکه نمی سرک کابل جبل سراج که برش اشاره کرد از 8 سال قبل است در دور بمعذرت از دور لوی جرگه قانون اساسی که ای در پلان گرفته شده و 4 سال بودجهش از 1 سال به دیگه سال میره تا جایی که ما معلومات گرفتیم بین قراردادی و وزیر صاحب جور آمد نشده که مسئله تعلیمات المانده بیخی با استناد قوی امیگا پا ما میزنیم. شما برین تونل سالنگ ببینین 2 یا 3 کیلومتر سمی وضعیت است. وقتی که ای جور نمیشه دی برف و باران اگر ای از هر دو طرف مسدود میشوه چقدر مردم دی ما بین حیات خود از دست میته. کدام کارکردگی ای وزارت ما تایید کنیم که بعضی توقع را داشته باشیم که چنین و چنان خواهد شد. مسئله توناج است. ای که یک سرک بر یک کشور یا به یک اداره یا به یک شرکت داده می شود مطابق استاندارد بین المللی که از او قرارداد می شود. مثلا سرک است در حدود 60 تن باید او توانمندی داشته باشه. بیا سرک کابل جلال آباد ما فکر نمی کنیم تالی دولت تسلیم شده رسما یعنی ایصد د پس که میشینه و بالا میره به خاطر ازی که یکی بر دیگه ای قرارداد سپرده پول خورده او بر دیگه داده او بر دیگه داده $100 میلیون آخر به $10 میلیون قرارداد شده 10 میلیون نمی رقم است مثل سرک 40 متری کابل که او شو د تلویزیون نشان میداد. اگر به این سیستم باشه ما هیچ توقع نداریم. جناب وزیر صاحب اگر شما رای اعتماد
از یک تالار خانه ملت افغانستان به دست آوردین، آیا این تعهد به ملت افغانستان میسپاری که اول در قسمت اینمی موینه که امیال از طرف سارنوالی تحت تعقیب عدلی صورت گرفته و ای باید بره و در اوجا و وظیفهش هم به تعلیق رفته، آیا در قسمت ازی شما اقدام خط کردی یا ای باز هم مثل مانند وزیر صاحب گذشته باریکه قدرت شته باشه و در پالویش اینمی تعهدات به ملت افغانستان میتین که اصلاحات بیایه؟ تشکر اشرف فرید. بله محترم حتما وکیل صاحبا محدودیت وقت در نظر میگیره. محترمه غرغشت کټوازی. مننه خاص صاحب. په مجلس کې د حاضرینو په اجازه محترم وزیر صاحب زه تاسو نه مشخص یو څو سوالونه لرم د خپل کمیسیون په نمایندګي. اول سوال مې دا ده چې د متوازن انکشاف په خاطر په افغانستان کې د تاسو توجه به په اول لومړیتوب کې کوم ولایتونو ته وي؟ اوله درجه ولایت، دومه یا درېیمه لکه پکتیکا، دایکنډي، نیمروز، ارزګان او مثال نور ولایتونه. دوم سوال مې شخصي د خپل ولایت په خاطر ده چې پکتیکا لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ په جنوب کې ډېر اوږد سرحد لري د پاکستان سره او متاسفانه هغه سرکونه چې پاکستان سره سرحد لري هېڅ وخت ورته توجه نه ده سوې او هېچا ورته پاملرنه نه ده کړې. تاسو به د هغه په بیا رغونه یا رغونه کې څومره توجه وکړئ ځکه چې دا یو ښه ترانزیتي لار جنوبي ولایتو ته کېږي چې هم لنډه ده او هم ډېره مفیده ده. بل سوال هم چې د موږ همکار د کمیسیون را لېږلی محترم خور مهرزاد صاحب چې د نیمروز ولایت درې ولسوالي لکه ګننګ، چخانسور او چهار برجک ولسوالي سرکونه مرکز ته وصلېدو په خاطر تاسو څه اقدام کوئ؟ او هم په نیمروز ولایت ریاست د فواید عامې کې مسلکي اشخاصو د مقررېدا په خاطر. یو سوال بل هم چې راغلی و دا و چې د فواید عامې نقلیه وسایط اکثره په ولایتو کې نورو ریاستونو ته په کرا ورکول کیږي، آیا دا عواید بیرته د تاسو ریاست جمع کیږي او که نه؟ غواړم بیرته مشخص جوابونه راکړئ. مننه. بله، از کمیسیون محترم مبارزه مواد مخدر تشریف نوردند احمد ولی خان تشریف نوردند، دکتر صاحب زهیر کروازی، عبدالقادر خان. از کمیسیون کوچه محترم عبدالقادر خان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب د محترم وکیلان په اجازه، وزیر صاحب محترم، د ما تقریبا دا سوالونه ټول داسې ورته دي یو بل ته، یعنې هغه سوالونه چې مخکې بعضې ورونو وکړې ما خبرې هم تقریبا هغو ته نږدې دي. یو خو ما دا عرض ده چې که چیرې تا رایه واخیستله دغه د تاسې تر ټولو نه اول خبره په سرکونو نظارت ده چې اوس اکثره جینو کې سرکونه جوړ دي او هغې کې لوی لوی کندې جوړې سوي دي او تقریبا هغه بیرته په خرابۍ باندې بدلې سوي دي. د دې په حساب باندې مې یو دا نظر و دې کې به څه وکړي او بل دا د ما نظر دا ده چې زه وایم چې پایدامه بیرته خپل ځان لکه پخوا په شان ته چې پایدامه یو قوي د سړک سازۍ دپاره قوي نټې لرلې، قوي پرسونل لرل، هغه شان ته پایدامه به تر دې نه بیرته جوړه کړي او که نه یا فرض که دا دنیا کمپنۍ چې نن راغلي دي او هغه سړک جوړوي او میاشت بعد بیا هغه بیرته خرابي چې تاسې دې په عوض کې سړکونه جوړ کړئ او موږ ته یې وښیي، دې ملت ته یې وښیي او هغه کمپنیانو ته یې وښیي که سړک جوړوئ په دغه سټنډرډ باندې باید جوړ کړئ. په دغه کې به څه تاسو وکړئ؟ دا مې عرض و. بله، از کمیسیون امور بین المللی بله محترم کلکانی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس و دوستای عزیز و همکار ما، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از ظهر همگی بخیر. جناب کاندید وزیر صاحب، ما با تایید حرفای دوستا یک رای